حسینه چې خودکشي را پسې وکړې، را پسې له هغه وخت راهیسې ژاړې، له کوم وخته مو چې بیله د ژوند لار شوه. خدای ته وګوره، لږ خیال د ځان خو ساته، حسینه څه ناروغي شي درته پېښه. احساسات دې له کنټرول وتلي ښکاري. ګوره داسې غلطي درنه ونه شي چې لاسونه دې په خپلو وینو سره کړې، حسینه چې خودکشي را پسې وکړې. دا خو ژوند دی، پکې هر څه دی راتلونکي. باید وزغمې د وخت هرې ناخوالې، درد و غم خو پکې خامخا موجود دی. بې له غمه زندګي نه زندګي ده. ما ول درته ویلو چې ګوره اکثر مینې له شکست سره مخ کېږي. اوس چې مینه کې ناکامه شوې نو څه کړې؟ حسینه چې خودکشي را پسې وکړې. زه پوهېږم چې د زړه درد ډېر ظالم دی، خامخا دې هڅوي غلطې لار ته. ګوره خدای رسول ته وګوره لالیه، چې په ځان باندې دې هېڅ کانه ونه کړې. اوس مو هم تعقیبوي ښه باوري هم، چا چې بیل کړو په جادو او په منترو، د هغه دښمنو زړونه به راښه کړې. حسینه چې خودکشي را پسې وکړې. زما هیله ده همدا چې ته ژوندی وې، نور که هر چېرته وې ښه ژوند درته غواړم. یو ارمان مې هم په زړه دی، هغه دا چې له واده وروسته په شپو کلي ته راشي. دا یو خبره مې په خوب غور واوره، که په ځان باندې د خدای مکړه څه وکړله، پاتې هیلې ارمانونه به مې مړه کړې. حسینه چې خودکشي را پسې وکړه. د زړګي زخم دې پټ ساته سینه کې، چاته مه وایه چې زخم مې خوږېږي. خامخا به مشوره د خلکو دا وي چې له داسې ژوند خو زهر وخوره ښه دی. زه پوهېږم چې له درده به کړېږې، شاید ته ورسره هم شي موافقه، په هم چې داسې لیونتوب چېرته ونه کړې. حسینه چې خودکشي را پسې وکړې. حسینه چې خودکشي را پسې وکړې.